الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسلام د ژوند بشپړ نظام د نورو علومو په منځ کې د عقیدې د علم مقام د هر علم شرف او ارزښت د هغه د موضوع ته محتوا پورې مربوطي. مثلا د طب علم له ترکاڼۍ څخه ځکه غوره ده چې د بحث موضوع انسان ده. د اسلامي عقیدې د علم موضوع د الله تعالی ذات او صفات، رسالت، نبوت او آخرت دي. د نورو علومو په تناسب د دې علم مثال په بدن کې د سر ده. دغه علم د دین اساس او بنسټ تشکیلوي. نو په دې اساس یو شخص تر هغه پورې مؤمن نه ګرځي تر څو چې د توحید علم نه وي پیژندلی او اقرار یې نه وي کړی. د دغه علم هدف څه ده؟ د غفلت له درانه خوبه د انسان راویښول تر څو د خپل وجود په سترو حقایقو کې فکر وکړي او دغو پوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. له کوم ځایه راغلی دی؟ د څه په خاطر؟ په کائناتو کې مقام څه ده؟ په کوم لوري به ځي؟ د خپل ځان لپاره څه وکړي او د مخلوق لپاره څه وکړي؟ خالق یې څوک دی؟ صفات یې څنګه دي؟ حق و باطل کوم شیان دي؟ د خالق د پیژندلو وسیلې څه شی دی؟ د اسلامي عقیدې پرته بل هیڅ یوه نظریه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نسی ویلی. اسلامي عقیده انسان ته فکري خط ورکوي چې په هغه کې درې شیان اساسي رول لري: حس، عقل او وحی. موږ مسلمان قوم له حس، عقل او وحی څخه کار اخلو. غربیان یوازې له حس او عقل نه هغوی استفاده کوي. هغوی عقل ګرا دي، وحیا نه مني، کافر دي، زنادقه دي. په همدې اکتفا کوو. والسلام علیکم ورحمة الله.